السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا مخامخ امونه دي او کنه او دا وخت مونږ یو د امریکا پنسلوانیا ریاست په نورستاون کې تاسو ما د عزیز د ګروسري دکان ته راوستي ته تخیم چې عزیز په دې ګروسري سٹور کې څه خرڅي او څه شیزونه دي کم شیزونه څومره خلک وسره کار کوي او دلته د ګروسري سٹور څنګه وي په امریکا کې د امریکا په پنسلوانیا ریاست کې شیزونه به تاسو وینئ ایسکریمونه به وینئ او عزیز دغه بیا وګورئ د خیر سره السلام علیکم excuse me السلام علیکم عزیز السلام علیکم وکیل خان صاحب څنګه طبیعت خیر خیر ته بیا د تکلیف در کوم ګروسري دکان خو چې کم دی نو او ګروسري دکان مطلب دا دی چې د دې ته بس وایي په ساده پښتو کې څه شي دکان دی ګروسري دکان کې څه شي کریاني دکان مالا کریاني ټکی هر شي څومره کسان دلته کار کوي عزیز موږ سره چې ولس کسان کار ولس اتلس دلته پر روزګار کړی دی ولس دلته پر روزګار کړی دی سم حکومت او کنه عزیز او دا غره ته څه دي سره دکان کې دا ته وخه کې موږ سره تقریبا هر شی دی دلته کې ها څه دی هاوس هولډ دغه وی کنه د کور کې استعمال څومره شیزونه د خوراک شیزونه او دا شیزونه خود ته مخکې نه ملاوي دا خود ته دا مې راځي دام راځي مل پیک خامل پیک راځي صحیح او کلپی آیسکریم دي چاکلیټونه دي او کاونټر دي د خواجه کم دنو زکات هم خلک ورکي زکات نه دغه شانتي ګډو بيزم پکې ملاويږي قرباني دغه شروع کړه دي نو بوکینګ هم شروع دي قرباني لپاره بوکینګ کا سوکول غواړي دلته قرباني عید الاضحى د دشتم ایڈوانس کې چې کم دنو په چيلي اخلي ګډ اخلي ګډ پسو د چيلي پسو دی قرباني لپاره دا اراوند 350 خوشاوي $300 باندې او 100 پاوند تقریبا دا ډیپند کوي ها صحیح ده او د قرباني جوړګي قرباني پکېږي صحیح ده نو عزیز هغه ما سره راځه از شیزونه خیمه زر غونته ولا نبی السلام علیکم څنګه حوال ده دا څه شی ده دا عزیز خان چې ده نو ده پکې د کوهاټ امرود ده د کوهاټ نه سپیشل لغله ریشا مکوا راځي پکې د کوهاټ نه مانګو راځي دا پاکستاني امونه خو راځي دا کوهاټ نه راغله ده دا د کوهاټ غوا د کوهاټ امرود ډیر لا اخا او دا دلته دی ټریټمنټ شوی دی کنه خو امونه خو چې راشي خو ریډیشن کیږي پروسس شوی دی ښه صحیح غواړو چې عزیز په دکان کې وګرځي دا عزیز په دکان کې چې کوم څه خبرې کوم عزیز دا روټه دا خپل تیاروي کنه عربيان وی دا عربيان ها صحیح پیسه د کسٹمر دا عربيان دي ها او دا فروزن شیزونه دي کوم چې تیار خوراکونه راځي دی خو چې کم دین او ټول روټه ډبل روټه او سموسې او پکوړې او ټول شیزونه مټایانې پکې فروزن دا سپایسز دي دلته دا مصالې دي دا مصالې د کوم ځای نه راځي مصالې انډیان راځي موستلی انډیا نه راځي پاکستان نه پکې ډېرې کمې راځي او دغه شانتي د انډیا نه راځي دا کسٹمر لګیا دي ځان له شیزونه راغونډي دا پکې ور تیار پراټي دي تیار روټې دي کنه نه سبا خو دا خبره تیار بیلنوم پکې ملاويږي راشه کته دی الګا دا ور چاته نه خیال تکه ان سبا روټه ابل جو سړی لګوي خزراته چې سبا روټه په کول ډېر آسان دي ته پخاوه کنه موږ ته ورکار ګران نه کې تیار روټه غرو نو دا به کې شان مصالې او دغه شیزونه چې کم دي دا ټول دا شان مصالې صحیح او خلکو ته پته معلوم دلته دا دکان د څومره مودې نه دی عزیز د 12 کال نه خدای گزاره کی کاروبار چلیږي منچي پکې ملاويږي راشه په امریکا کې ته منچي خو خلک وي په امریکا کې څه نه مې ارس په امریکا کې ملاويږي دغه یو د الله تعالی جوم زمکه ده کنه او یو دنیا ده د الله تعالی چې کوم څه بدله خو نه موږ جنت کې خو نه او دغه یو دنیا ده کنه او امریکا ده او دغه دار چې کوم ده ار یو شی په د پکې چټنی دي کچپونه دي او رسملای دي کنه دا وګوره ار یو شی پکې دغه شانتي نو عزیز داسې بلور شو او دغه او چې کوم خلک د سرکار کې زین د کم ځای خلک د سره دا دلته میکس دي څه د انډیا دي څه د بنگلاديش دي څه عربيان دي صحیح ها میکس خلک د سره پاکستانی پکې هم شته او اکثر خو په پاکستان کې څوک الکه ریوړم دی پکې پهلوان ریوړي دراشه کته دیږي اصلي پہچان کنه چیړ باز سشي چپړ بازار د کسي مونږ نظرم پورا کار نه کوي چشمې نه دی چولي ها کیکرسي دی پکې ہے نا او چپړ بازارو او نمکپاري پکې ملاويږي کیکرسي دی پکې او دی خو دا پکې څه شي دی ریسټورانټ ته پکې څه شي شاته پکې ریسټورانټ دی کریم رول هم پکې ملاويږي راشه کته دی په امریکا کې کریم رول ټوسټونه ہے نا دا هغه شیزونه دي کوم چې تاسو خلک وي مونږ ته وخایي چې په پاکستان او امریکا کې دا ملاويږي او کنه ملاويږي شملې سره شته کې نشته شملې مو سره شته او پاپړ راشه دا شیزونه یا پاپړ هم پکې ملاويږي تاسو به چې دام پکې ادم کټرای کول شي دا پکې دالونه دي مختلف ہے نا او دا پکې ریسټورانټ دا انډین ریسټورانټ ته څنګه ریسټورانټ ته دا پاکستانی ریسټورانټ لنچ سپیشل باکس سموسا کچن او دا څه شي چکن کچن نه ہے نا چکن او دا پکې زلوبې دي لکه زلوبې نه خبرې کوي دا پکې مټای ده ہے نا او بیا پکې دی خورا شو دا پکې څه سیکشن دی
عربیان د پاره موږ جدا سیکشن جوړ کړی دی. دا د میډل ایست یا د منځ ختیځ چې کوم خلک دي نو دا غي د خلکو د پاره یا د عربیانو د پاره په ساده ټکو کې سعودیانو د پاره دوبیانو د پاره دوبیان نه د دوبه د پاره کنه دا او د شانتي منځ ختیځ چې کوم دي یا عربي چې کوم خلک عربي وای دا یې خوراکونه دي ای خوراک لکه زمونږ نه بدلی کنه خاص خلک دي لکه زمونږ نه غف لګوم ورګه په پکې لګو خو خپانه شي کنه پاستي دي او دالونه دي راشه غنم هم د توخم په امریکا کې غنم تاسو به هم سیاحت ساتي دا چې غنم دي چې سم سپاری په $3 باندې دي خو هم دا تاسو ته خوړا سم کم دي له خیره سره چې تر ویلی ګو تاسو دلته نه کله کله وړو ترولم لګا کنه کړی تا نو پکار خدا بګار دا صحیح دا پکې څه شي دا سوجي دي حلواګانی دا پکې حلواګانی دي صحیح ده نو هغه څوک گاوند کې چې طالبان پاتې کیږي دکان په ذکر زنده عزیز دکان وتوخه او دا سوپر تازه بازار ده کنه دا سره سنوم ده تازه بازار دا دی ایڈریس څه کوم ځای کوم ځای کې دی 2125 ویسٹ مین سټریټ نورستان اره نورستان ته اکثر خلک نورستان هم وي په نه په ساده پښتو خو نورستان دی دا صحیح ده او امرود دې ټرای کړی په خپل خواږه دي کنه هغه شانتي نه صحیح او دا پکې لسی ده مینګو لسی ده دا ام شوملې راشه کته دیګه تاسو به چې کوم نه مونږ له رسملای دا ګلاب جامن دی پکې د خپل جوړوي کړه تیار دلته موږ پیزا جوړو دلته پیزا جوړوي ښا د پیزا پکې او حساب سره دی لګیا دی سموسې پکې دي تاسو سموسې خولي کړه دا وره بدلی دا وطن دا سموسونه لګي بدلی دي کنه او دا لګي پرسې دي وانت اوس بدل تر شو دلته کې دا غوخه چې کوم دینو ګډ چيلي کاکا مطلب پکې ملاويږي السلام علیکم څنګه روان دي طبيعت ته خره نوم دې مال راځي خو زما ملګرو ته خپل نوم وای زمانو خورشید عالم ده د کوم ځای خورشید دا سواد د کوزي باندې او څومره موده دی شو په امریکا کې یو بنش پک نشته مو شي خوشاله ته خو تازه په جړه راته نشي خو چې راغله ما خو 3 کال جړه مسلسل دا جړه مل ده جړه مل دا ډېر زبردست کوله عمل ده ها خوشاله کلی سره خبرې کیږي اچھا او بالکل ایته ای خو وای چې کم ده بس هغه ونه طاقت په میاس کې غاچز دی اوس د کار راغی او دا انور علي صاحب السلام علیکم خیر برابر انور علي چې کوم دی نو دا خبره څه کوي انور علي دا ولې څه مسله ده ايش بدك سلك لا هو ميكمو هغه دی کوله انور علي دا کوم ځای دی زود سواتي مدي زواتي ډېر خلک دی پیژني ځکه انور علي د دې علاقې مشهور سړی دی ښه سړی دی او هر چا سره منډه تنډم وي کنه دا خبره نن موږ تراز راکړه نو څنګه ژوند څنګه روان دی ولې تا وګوره عزیز سره رالو عزیز چې کوم دی په دکان کې وګرځولو په خپل رستورانت کې وګرځولو ما شاء الله سم سره موږ زبون دا ومو ها او دینر وسلام کو دا خیره ان شاء الله صحیح دا د مارور ده انا استاذ خورشید ما ترور زه صحیح خورشید نو څنګه امریکا څنګه ځای خزه ماشاءالله ډېر خبره ده ها ډېر د اصول کې دنه هر څه چلیږي ها ډېر زبردست کار مارته شروع کړل کار جو شروع کړی دی نه چلو بغیر کار نه کیږي کنه وطن اسه کلی وطن ته یادی کنه یادی ولې نه دلته غوستانیم کړی دلته پروت ما ټول په سواد ډېر خلک دلته دي ډېر خوشاله کله ده کنه تاسو سره کیسې کول تاسو جدا خبرې کول غواړم خو که 100 منټه پس راځم دلته کې چیز کنه دلته کې غوخه خرڅي دا غوخه کاروبار دلته کې السلام علیکم کاکا وعلیکم السلام جناب څنګه له زمانو وکیل خان دی تاسو نوم دی زمانو عظیم شاه دی عظیم شاه صاحب سوره مدینه په امریکا کې تاسو زه خو دې اوس راغلی ما په 18 مې 18 مې او مخکې راغلی ما خمخ کې راغلی صحیح دلته کار کوي د غوخه کار کوي دا څنګه دلته غوخه کې څه ملاويږي تازه غوخه کې راځي تازه کې سره ګوټ ها ګوټ ته لیم دی او چکن دی صحیح دا څنګه تازه بالکل راځي ازما در باندې سترګې خوږیږي ځکه چې ما چې لیدلې نو ضرور کې دې شي لیدلې صحیح بهر ما نه لیدلې او کنه په دې پورې ماته کیسه کومه کا غیري ورګه دا ویډیو جوړه راکاز ما ته نشي صحیح نه موږ بډاګانو کې ته څنګه نشي تاسو لیدلې تاسو لکاږي نه مونږ هم لاړو ختمه ده خبره تیرام کړل نو صحیح دا کاکا خوشاله اوسه ژوندۍ اوسه مننه ثانک یو سو مچ دا بګی اینا دا کنه اینا من ته خو او مصالح خو تاسو لري او خصوصي څه خبره مو موریدن ولی موریدن او دا بګی څه شي وی د چيلي سر چې کم دي $2 دي چيلي ازي ته چيلي سرونه هم خرڅوي شوقین پاکستان صحیح ده سم او دا سه نور د دې علاوه کدا او دا پیزا تیار شو چیز پیزا ده نه او دا سبزی والا پیزا ده او دوه قسمه پیزا ده نه او دا کې باقي چې کم دي نو سي کباب ولا
ها او دنه ولور شو د پیزې چې کوم نه تنظیم پکې ګوره په دې کې مدار هلو هاي دلته کې پیزې تیاریږي او روټه تیاری پیړې تیار شي کاکا پیړې تیار کړی هغه چر تیار دی او تنور کې روټه لګېدلې را کنه لګېدلې نه لګېدلې ښه تنور کې روټه نه لګېدلې خو صفای ته وګوره صفای خیال ته وګوره دلته صفای څومره خیال سره سیخ کباب کنه دا وګوره دا خپل جوړ کړی دلته دا خو دې سوق دوب دنه دي سیخ کباب ماشاءالله صحیح ده او دا پکې سبزی ته وګوره سبزی وینځلې شوې ده ویني وو په تاسو تخکاری او دې څه کې دا لوخي وینځي دغه کاکا لګیا دی نه تاسو څه وایي سړی لوخي وینځي دا کاکا لوخي وینځي او کنه او پیاز ته پکې وګوره نو عزیز صفات غونو شو پکې دا د امریکای کې د کریاني دکان دی دا دومره پیړې وکړې شوې ویني دا پیړې دا کاکا وایي ته دې دې جوړې کې ما په مال اردو نه راځي ها نسی پیړه جوړې کاکا تاسو څه وایي چې کاکا سړی پیړې ډوډۍ نشي پخولې پخه کته یو ډوډۍ توکه دا شانتي جوړې راکا کوته وته چې کم دی نو چکن چیز پیزا جوړېږي هغه کاکا پیړه جوړه کړه اته دې نه چې روټه جوړي او پیړه ویسه روانه کا اجي ایک نان بنا نه جوړې دي نه صرف ګول دی روټه لري جوړه کیدا لګي دي نه ځکه چې کسٹمر لپاره جوړې کیاو کنه بیا وسر سکو رزق ته نو دا اوس وکړه روټه جوړي خطا اوس ته لپاره کاکا روټه تیاری ازه یو 2 منټه کې جاته مطلب چې دا زما اوس وکړه کاکا تا دې کوم ځای د انډیا ښه انډیا دی صحیح دا وکړه دا کاکا چې کوم نو روټه جوړي سټمپ په وو لکه دا غچ راګاته په دې کې دا کې داسې کلی وطن کې داسې ډوډۍ جوړیږي بس لګوي ما وته وې نه لګي کنه ها دا واکې وی لګاو څه لګي او تاسو په تنور کې وینئ ما موبایل وته پرې نوځي کنه او دا چې ایکسکیوز می ثانک یو انا شکریا نو دا خلاته ویډیو غولا ویډیو کې پیړې مولا ګول عزیز مننه کوم ثانک یو سو مچ خوشاله اوسې ژوند دی اوسې ګړندې اوسې تکلیف مې لدر کو تکلیف ما او زه غواړم چې پښتنو ته چې کم دینو هر یو شی وته او قیمتي هر څه ویني انوالي تاسو هم مننه کوم خوشي صرف تاسو او دا شانتي غلام نبی صرف تاسو هم ډیره مننه ژوند دی اوسې ګړندې اوسې دا د عزیز چې کم دی د ګروسري دکان دی او هغه په ویډیو کې خپل پته هم ته ویل انوالي صاحب کنه او انوالي له سیم ټیک کو عزیز او کنه نو زه بیا چکر دلته در کوم په دې راغله پس داخله اجازه دا چې چیرته مګوره دا جنې مو سره کار کوي کاکا مو سره کار کوي څوره کسان هم لیدو یو دکان کې څومره خلک په روزګار کړی ځان سره او بیا چې کم دین ما امرود خو مو لیدو کوټ نه امرود راغلی دی امریکای ته راځه کته دی او سبزی پکې مشته کریلا پکې مشته دا کنه پاتینګړم پکې شته شین پیازم پکې شته بینډیم پکې شته الوم پکې شته کنه بل قسم الوم پکې شته ټیپرم پکې شته بل قسم ټیپرم پکې شته شین مرچ کېم پکې شته تریخ مرچ کېم پکې شته نری مرچ کېم پکې شته ملخوزم پکې شته دھنیام پکې شته ټماټرم پکې شته بل رقم ټماټرم شته ګوپی پکې به خدای پاک ګوپی نه سبزی ماما وې نه ځان ساته د سبزی ماما وغه دا بند ګوپی ده لیمبو ده نو دا دغه شانتي دکان ده تاسو کته هم د دې سره ځو کې خاندان اخلم اجازه چې چرته هم یې بریالي اوسه خوشاله اوسه ژوندۍ اوسه ګړندۍ اوسه او لوی الله پامان